قدرمنو بیا هرکلی او بیا ستړي مه شئ وایم تاسو ټولو ته پروګرام ادبزار دی او زه ستاسو کوربه یم ثاقب افریدی د پښتونخوا ریډیو اف ام 92.2 پېښور غږ تاسو اورئ. افسانه در سره شریکوم. دغه افسانه لیکلې ده اردو کې و. دغه افسانه همشیره په نوم باندې، همشیره پښتو کې ورته خور وایي، د فیروز خان افریدي لیک دی او پښتو ته ما ژباړلې ده، پښتو ترجمه یې ما کړې ده د دغه افسانې د خور په نوم باندې. نو تاسو سره هم شریکوم. زما ډېره زیاته خوښه شوه، ډېر ښکلي احساسات، ډېر ښکلي جذبات او ډېره پاکه او سپېڅلې مینه ده پکې، او غمجني او تربګني او بغض او کینه او حسد هم دی پکې. نو دغه افسانه کومه چې فیروز خان افریدي لیکلې ده، ژباړلې ما ده د خور په نوم باندې. تاسو سره شریکوم په دغه هیله او په دې امید چې ستاسو خوښه شي. نو ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. زما د خور د واده 100 کلونه شوي دي، خو زه لا تر اوسه د هغوی کور ته نه یم تللی. زما مور او پلار کله کله په اختر یا په شوقدر کې ورشي. یوه ورځ زه په خپله کمره کې ناست وم چې زما ښځه کمرې ته راغله او ویې ویل اورې، زما خبرې په ځان بدې مه لګوه، خو دا یو حقیقت دی چې ستا خور کله هم دلته راشي نو د دې بچي ټول کور تالا ترغه کي، خرچه هم 2 چنده شي او ستا مور هم د کور یو نیم سیس پټ شانې هغې ته ورکي. د هغې په ګنډه کې کله د صابون چکی، کله وریجې، کله چینی او تر دې پورې چې کله کله خو خپلې جامې هم کېږدي. مونږ خو ټول عمر د دې نه یو ذمهوار. اوس خو د هغې خپل کور شته، زمونږ نه د څه بدل اخلي. اوس به مور ته دا ویل وي چې دا زمونږ کور دی، څه د خیر ښېګړې اداره نه ده. مونږ په ډېره سخته خپله خرچه پوره کوو. اوس دلته نور دا کارونه نه دي په کار. زما د ښځې په خبرو کې وزن و، ځکه چې بوج خو زما په اوږو و او ما ته پته ده چې ټوله میاشت څومره خواري کول وي بیا چېرته د کور خرچه پوره شي. واقعي چې زه مور ته غوسه شوم، ځکه چې مور ته مې پته وه چې زه څومره په سخته باندې خرچه او د ماشومانو ضرورتونه پوره کوم. څه لږې ورځې بد تېرې شوې وې چې یوه ورځ زما خور زمونږ کره راغله. د راتلو سره سم د هغې ماشومانو په کور کې یو غوبل جوړ کړو. یو ماشوم په منډه کې د ټي وي په ریموټ خپه کېښوه او ماتې کړو. ما له سخته غوسه راغله او هغه مې ورټلو. زه خپلې مور ته ورغلم او ورته مې وویل چې زما خور ته ووایه چې هغه دې دلته صرف د اختر په ورځ راځي، مونږ ته د هغې د راتګ د وجې نه سخت تکلیف جوړېږي. مور مې زما خبرې اورېدې، خو په خوله یې هېڅ هم راته ونه ویل. ما لږ نور هم په اوچت اواز کې وویل چې مورې، یو خو دا دلته خوري سکي او د پاسه پرې ته د کور سامان هم ورکې، ستا په مونږ باندې سره هم نه راځي. دا طریقه زما بالکل هم نه ده خوښه. زما مور په ټیټ سر لاندې ځمکې ته او کله کله به یې په ډکو سترګو زما په لور وکتل او بیا به یې خپل نظر ښکته کړو، خو په خوله یې هېڅ ونه ویل. کیدای شي هغې ته معلومه وه چې کله زامن ودونه وکړي نو خپل مور او پلار هم هېر کړي. کیدای شي هغې سوچ کوو چې دا نن د خور نه وایي، سبا ما ته هم ویلی شي، له دې وجې نه چپ وه. زما د خور بېوسۍ هغه بالکل خاموشه کړې وه. زما خور په بله کمره کې زما خبرې اورېدې، هغې ما ته هېڅ ونه ویل او نه یې بل چاته. ماسپښین 4 بجې خپل ماشومان تیار کړي وو، زما خواله راغله او داسې په ناجاړه انداز کې راته وویل وروره ما خو له ګاډۍ ته بوځه. ما ورته هسې ست وکړو چې څه ته دیده در باندې، یو څو ورځې نور هم ایساره شه بیا به ځې. هغې راته وویل نه وروره، د ماشومانو چوټیانې ختم شوي دي او په کور کې هم راته بلا کار پروت دی، له دې وجې نه به لاړه شم. څه لږه موده پس مونږ دواړو وړونو د خپل پلار ځمکه او نور میراث په خپلو کې تقسیم کو. زما مور زما خور هم رابللې وه. زما مور اصرار وکړو چې که ماله څه نه راکوئ نو مه راکوئ، خو خپلې یوازنۍ خور ته خو څه برخه ورکئ که نه. خو مونږ د دې د برخې نه صفا انکار وکړو او ورته مې وویل چې د خور هېڅ حق نه جوړېږي. ما وویل د خور په واده مو د وس مطابق خرچه کړې وه، نور څه غواړي؟ ښه روغ رمټ خاوند دی، د هغه سره خو هر څه زموږ د خور دي.
د شا طرف نه مې ښځې هم خبره برغه کا چې دې ته برخه ورکو نو زموږ ماشومان به څه خوري. هغې زما خور ته بدې ردې هم وویلې خو هغه چپ ناسته وه. زما مشر ورور زما نه بیل شو. څه موده پس زما یو زوی ډېر سخت ناروغه شو. چا چې زه ډېر بې حاله کړم زما سره د خرچ کولو دپاره هیڅ هم نه پاتې شوي. ما باندې ښه ډېر قرض هم اوړېدلی و. په کور کې د خوراک څښاک او نورو خرچو ته هم پریشانه وم چې اوس به څه کوم. هیڅ په پته نه پوهېدم. په خپلو غمونو کې ډوب په خپله کمره کې ناست وم. شاید ما په خپل حال باندې جړل چې هم په دې وخت زما خور زمون کره راغله. حیران هم شوم چې زما د منې کولو باوجود دا بالا بیا راغله. خور مې نیغه زما کمرې ته راغله او زما سره نږدې کېناسته. ما خپلې ښځې ته وویل چې لاړه شه او څه د خوراک څښاک تیار کړه او رایې وړه. ښځې مې وویل دا خو څه هوټل نه دی، نه د څه تیارولو ضرورت شته او نه دا وخت زه څه پخولی شم. زما خور خاموشه ناسته وه. هغې هېڅ ونه ویل لکه هغې اډوس اورېدلي نه وي. بیا لږه وخوځېده او نوره هم زما خواته رانږدې شوه او په مزه یې وویل وروره ته پریشانه یې؟ هغې زما په سر لاس کېښودو او په پسته لهجه کې یې وویل وروره زه ستا مشره خور یم. ما په خپلو لاسونو کې تلوي کړی. هغې څو ځل دا لفظونه وویل ستا خور په تا قربان ده وګوره دا څه درنه جوړ شوي دي. زړه لوی کا الله به ټول خیر کړي انشاءالله. ماشومان سکول ته تلي وو. ما په زړه کې وویل چې ځم په منډه ستا تپوس وکړم د دې کبله راغلم. هغې زیاتې خبرې ونه کړې. شاید هغه زما او زما د ښځې د رویې او خبرو نه لږه مایوسه شوې شان هم وه. خو بیا هم هغې د خپلې بې کچه او سپېڅلې مینې څرګندونه په جذباتي انداز کې وکړه. ته لیونۍ ولې پریشانه یې؟ ستا خور خو لا ژوندۍ ده. بیا یې زر زر خپله وړه شانې غوټه پرانیسته او زما مور چې د هغې د واده دپاره کوم بنګړي جوړ کړي وو د تلې نه یې رابهر کړه او زما په لاس کې یې کېښول. دا واخله وروره. هغې ډېره په ګرانه د خولې نه خبره رابهر کړه. هم تاسو خو راکړي وروره چې نن په کار رانه شي نو بیا به کله په کار راځي. بیا یې په ګوتو د لوپټې غوټه پرانیسته او سمات رامات نوټونه یې رابېلول شروع کړل. کومې چې 1000 روپۍ وې ټول یې یو ځای کې او زما په جیب کې دننه کې زما د خولې نه چونګ نه ختو. شاید په خپلو کړو پېمانتیا وه او شرمېدم. د دې وجې نه خاموش وم. هغې ما ته قسم راکړو چې د دې څیزونو ذکر به د چا سره هم نه کوي. بیا ډېر په مینه زما تندی ښکل کړو. داسې یو دم پاڅېده لکه چې څه ور یاد شوي وي. شاید زما هغه د مور سره خبرې اترې ور یادې شوي وي. د اوښکو ډکې سترګې تللې غوښتل. شاید هغې زما نه خپلې اوښکې پټول غوښتل. خپلې څپلۍ یې زر زر په خپو کولې او په اول ځل ما په غور سره وکتل چې د هغې د پلاستیک څپلۍ وې او هغه هم 3-4 ځایه شلېدلې وې. هغه خیرن څادر کوم چې څو ځایه شلېدلی و په سر یې واچوو. شاته یې هډونه کتل او د کور نه بهر لاړه.